نور مشوي بدعتيان هر دقر او هر ميدان ورخد لي رنو رزم ورتستوري دا اسمان برابر سیاقی چې بارد تم خبره کوه زبیم یو د مناظرې اصول دي د مناظرې اصول دا دي ته دلته خپله موضوع ولیکه خو ګوره دا موضوع خو ته یادوې ستا بحث ورسره سوی دي او دا خبره به تا ورته کړې که دې درته کړې چا ورته وکړله د احقاق د حق ابطال د باطل دا منیت دی تاله راغلی یم دا غدي ته اوس که ښې خبرې راته کوې که بدې راته کوې پړه چې دا دومه پړه دې وکل دی دا پړه مې نه ده کړې ګوره مولوي صاحب بحث حاجي صاحب دا سر به خلاصېږي بس راځه پر مسله راځه بسم الله که دعا اجتماعي په تعزیت کې ثابته ده ویلې کړه ته موضوع دې ولیکې پله ولیکه مسجد ته یې نه تاسې د مدعي تعریف وکړه ته د مدعي تعریف وکړه مدعي چا ته وایي دا خلک مدعي پېژني نه ته وکړه ته تعریف وکړه یو منټ الله پته وایي زما احقاق د حق ابطال د باطل مقصد دی سورة جمعة کې الله پاک وایي هو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یو منټ خبره کوم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله پاک چې پیغمبر را لېږلی دی په امیانو کې په ناپوه خلقو کې هغو پیغمبر داسې الفاظ نه دي ورته ویلي لکه دا تا چې کومه مخ پر کښېښوئ هغه امي هلته په څه معنا دی امي هلته په څه معنا دی امي چې شی نه یې ویلی د چا څه لا يقرؤوا ولا يكتبوا او چې نه څه شی ویلی نه لیکلی او خو دغه معنا دی نو دغه عوام هم هغه معنا ده چې د عامیان دي دا هم دغه معنا ده عوام دي خو احقاق د حق خدای رسول خو عالم و عالم و که نو نو دا خو عامیان دي ته اوس دا به هغه سره برابر واما ګوره مولوي صاحب دا چمنه مه کوه ما هغه عوام الله پاک چې پیغمبر را لېږلی دي عوامو ته د دې دپاره چې په خبره سر خلاصي د عوام خبرې چې هر څونه سر اوږدول ساره اوږدېږي او ته چې راغلی یې نو خو دا خبره وکړه په دغه باندې را روان شه مثبت یې خپله مسله دې ثابته کړه ادعا دا اثبات به څوک کوي اثبات به مدعي کوي شاباش نو ما تا ته ویل ته مدعي تعریف وکړه مدعي چا ته وایي مدعي خو هغه څوک دی چې دې خبرې دعوه یې وکړه اوس دلته دعوه چا کړې ده تا کړې ده چا کړې ده تاسې ورلس ادرې ته دعوه دې درلودل که تاسې درلودل دعوه د خبرې وکړې او یوه حواله هم نه ده پېښ کړې څه وویله دا خبره یې وکړل چې اجتماعي دعا نه تکرار په دعا کې شته اوس مدعي دی څو که زه خو تا دعوه کړې ده ته خو به حکم خو به ته کوې اوس تا او دی سره یو یاست دواړې خبرې کوي ته دې اجازه اوس به زه دغه په درېیمه ورځ که دویمه ورځ فاتحه او دغه حاجي صاحب دا مولوي صاحب صحیح شولو زموږ ملګري راغلي مثلا د فاتحې په تعزیت کې بیان وکړي بیا مثلا دعا وکړله چې الله پاک دا مړي وبخښي بل مولوي صاحب ول خبرې ښه دي خدا دې دعا نه کوي سړي به خلاص شولو خو دوی دعا دغه بولي نو ما دعا ته را ثابته کړه ته خو مثلا دا وایي چې دا دعا کول چې د سنت طریقه ده یا مستحب دي سړي به خلاص ته مدعي سوله نو اوس ما د دې دغه راکړه بیا د اپشن کې موږ دغه وټاکو بیا چې د مولوي صاحب سره ما ګوره خبرې کړي سړي به خلاصو خو ته چې ته دعوه ثابتوي ته دا وایې چې دعا چې د په هیئت اجتماعي سره دا مستحب کار دی ته د استحباب د اجتماعیت اوس مدعي څوک دی ته پلا د مدعي ته سولې تا اوس ګوره تا دا دعوه کړې ده چې سړي به خلاص وو دا زه دا علمه مولوي صاحب ګردار مغرب وایي چې دا شی ثابت دی که تاسو یې نه مولوي صاحب دا مدعي وکیل یې مدعي نه ده مدعي وکیل یې مدعي نه دي مدعي نه دي نه دي مدعي نه دي نو ته د مدعي وکیل یې هغه مدعي نه دي که هغه مدعي که بیا به خبره ویلې دي چې مدعي هغه داسې موږ ثابته کړو موږ تاسې فقها وایي به دای کې تاسو لیدلي فاتحه د دې مولوي صاحب فاتحه د دې مدعي دی ولې دی مدعي مدعي د څه څخه خلاصېږي ګوره حاجي مولانا مدعي دې څه پېژنې ته مدعي پېژنې و د امیان خلک خبرې دا وکړه په دې دی کېدلی شي چې پر حاجره باندې کم وخت هغه مړی چې ښخ کړي د هغه بعد دی راولاړ شو مثال دوی خو خپله دعا وکول هغه خپل ځان ته انفرادي دعا وکړي دا ویل چې نسته اجتماعي دعا وویل
بس مدعي دي وی ویل دعوا وکړه د دې شي چې نشته دا نشتی به ثابتي خبره خلاص ولا بلا دعوا کړه دا پورا اجي صاحب دا خلاص دی مولوي صاحب خبره به حقیقت کوو که څه دا زموږ مېلمانه زموږ مېلمانه دي وته دا دا خبره ده ورته وکړ وزه دغه سلفیانو و دې وابیانو و دې پنځپیرانو ته زما چیلنج دی که ما دا نه که ثابته چې مثال پر باندې اجتماعي دعا چې ده په دغه باندې ثابته ده نو ځکه خبره کوو بالکل دعوا دا کړې ده چې نه دي ثابته و دا د مناظرې اصول دي تاسو مولوي صاحب الله حاضر ناظر وکړ الله حاضر ناظر دي مدعي ته مدعي ته دعوا کړې ده تا دعوا کړې ده چې د دعا په حیث اجتماعي سره نه ده ثابته نه ده ثابته دعوا ده نه ده ثابته څنګه دعوا ده نفي ده دا حکم خالد نفي دلیل غواړي دلیل خو به اثبات غواړي نه حکم خالف اثبات دلیل اثبات دلیل د سره وګایږه دا د سره خبره ده چې تا ودې په دلیل د منامت کې نه پینول نه ده نو دا کومه ده لکه څنګه د نافي ده باندې دلیل څه شي ولې نه دا عدم د شی دلیل غواړي ولې نه غواړي څنګه غواړي لکه چې خدای پاک ما شریک نشته ده هغه د تایید لپاره دي د ایزاح لپاره دي تایید لپاره به زوم پیش ده تایید لپاره به زوم پیش شاین د پاره نه تل لپاره دی خدای پر عالم ما شریک نشته دلیل ولې پر وایي دلیل ته ضرورت نشته دا ما استاد قناعت لپاره وایي ما استاد قناعت لپاره پر نه یوم ما استاد مذهب څه وایي نقطه قناعت لپاره دلیل یو سړی شاق الجبل هیڅ نه ولیدي دا کوم د توحید مستنه کېږي نه کېږي پر ویلې دي هم پر وایي زه درته وایم چې هغه په حیثیت د اثبات نه دی هغه په حیثیت د ایضاح دی پرکې شاکړي په حیثیت د ایضاح وایم شروع کړه شروع کړه بار دا په حیثیت د ایضاح درته وایم دا غلط احسن الفتاوى علماء دیوبند مرزوطي وایي چې معنی احسن الفتاوى 245 صفحه جلد څلورم داسې اندازه راوشي برابر قرارو خلای مثبت دی دلیل به دی وایي دا درېیمه ناقیده چې راسره کوي عاجزه په دې ستا سر خلاص مطلب زموږ عاجز سر په خلاص شو چې کوم خبره پر اجره ده کړې وه خو د مشتق معلوم چې خبره پیش کړه کوم استاد دې خبره وکړي ته ما زه پر څه دلیل و ما دلیل و یو ملامت یا دا کوم نشته وده سوال دا سوی دی چې د تعزیت صحیح طریقه څه ده په دغه تعزیت او پاتا کې تاسو یې پر بحث پر د قبر ورسته پر دغه دعا باندې سوره یا مولوي صاحب موږ انت چې دا بحث کړو هغه تاسو پر چی شوته یا ودا ما د دې لپاره مولوي صاحب خبره د دې لپاره به مشوره تاسو خو ځړک څه و کوم ورش موږ راغوښتي د موږ تاسو وسیش باندې کوي تاسو ویلي و چې پر درکې دي دا ویل چې پر قبر ورسته درې دعاوي نشته هغه ورځ دی وزنه مو ویل برابر خبره پیش برابر دلیل پیش تاسو ولې موضوع نه لیکه موضوع نه لیکه چې ولا پیش کا پر دا باندې دلیل پیش کړه چې درې ورسته دا غاښه په فتاوا دي تا دغه کې باندې سوي پیش کا واړه ولا سپي واړه دا غاښه په فتاوا ښکارا کله سپي مازی واړه دا د زموږ سره پرته ده یو ځای منی یو ځای منی مثال چې واس مدعي دی پیښوي نه نو کوم خبر چې تا پر اداره باندې دا وکړ چې مثال دا د مړي د شخولو بعد انفرادي دعا ده او هغه یو دعا ثابته ده انفرادي حدیث یو دوا ثابت یعنی هغه دلیل اوس به ته پیښه شاباش ما د داخل سره موضوع ټاکل هغه راځي دلیل نه د موضوع خدای متعلق لیکيږي دا راځي صاحب دوری وسره خلاص پیښه کار راځه ولې خبره پرې هغه لاسه خبره پرې بار دغه کتاب چې د فلاس کې دا دی وایي چې پر ادره باندې درې دواوي کوه د راځي ورسته کوه اجتماعي کوه لاسونه پورته کوه ولې پټي دا کتاب دی دا غوښتي وی ګوري دا هغه کتاب مولوی صاحب دې داري باندې ځان حق نه پټه
خو بیرالي کېږي تاسو څه باندې کړی دي مولوي صاحب دا یو اجازه او مطالبه کوم حاجي صاحب هغه سره کې مرګ اوس خبرې راغله خبرې شروع شوې دي 15 منټه به بحث کوي 15 منټه بحث کوم خپل خبرې دي 15 منټه تاسو دا نه معلومه 3 منټه بحث وکم دا خو ته نه لیکینو دا د ماده سوي کله د تعزیت په موقع باندې سری په خلاص په اجتماعي سره دعا کول سری په خلاص ته استعمال یو د لپاره د امیر سم وای د عبارت سم وای د مطالبه وای سری په خلاص غلطه دا سری په خلاص د حاجي صاحب دغه چې موږ دغه مولوي صاحب سره دغه خبره په فاتحه باندې وکنه په تعزیت کې ماده نمبر ورکړي کما د نمبر په هغه موقع ورکړي بیا په هغه مسایلو کې دغه وکړو ما چې د نمبر ورکړي د ډول تراڅ کښبونو په دغه مسله به بحث سره وکړو سری په خلاص نن دغه مسله راغلې ده نن به موږ ته په دې مسله بحث کوو ورسته چې کوم مسایل ته غوښتلې هغه به ان شاء الله را روان ورځ مې غوښتل به ورځ مې غوښتل بیا ان شاء الله بحث وکړو په اړ موضوع ته به اړ دغه ته نوې نوې چې نه جوړته وي چې تعزیت مطلق کتاب په اجتماعي دعا سره جوړیږي هغه ورځ اولنی ورځ چې کوم خبرې کړې دي هغه ما سره مستا مسج یا ولا مولوي صاحب مسج حق مو هغه خبرې راوړه حق مو په اخرت کې لا وای مسج مولوي صاحب دا وزن مسج ته یا ته اوس یا تاسو ولته موضوع معلومه کوي وخت مخاخري موضوع د تعزیت اجتماعي دعا د مولوي صاحب دا وخت برته پرې شوې تا پر اجازه ویلې و چې د اجرې ورسته درې دعا نشته هغه تعزیت نه ثابتوم هغه ما اسمه مولوي صاحب دا ویلي و چې نسته د کتاب دا کتاب چې د په لاس کې دا کتاب له صفحې مخکې دا اړولې دي هلته وایي چې درې دعاوي په اجره کې چې د منی په حدیث ثابت کړي دي اجتماعي دعا ثابته ده درې دعاوي صحیح دي په اجره کې در دفن ورسته هغه ځای ګوره پټي او تعزیت هغه ځای ومني د تعزیت هغه بس مسو دا کتاب لیکلی ګوره دا ما راخته یا بدل ته نوې موضوع راکې ګورې خبره ده یعنې دلته موضوع ورته کې په داسې بحث کې واقع داسې خلک دي دا نیم کتاب مني نیم نه مني دا ورته معلوم دي هر کتاب دلته بیا پاته مني لاسه نه مني یو نه خو د دې خبره چې کوم دغه امیان راغلي وي مثال دا په دې راټول شوي خاص ده زه که ما تا ته اول زه د موټر په کار پوهېږم په دا انجن کې چې دننه کم نټ چې دغه راته ښیم مګر د دین په کار نه پوهېږم دغه پر دې خبرو مو شک پیدا کړي پر هدیره چې تا خاص مولوي صاحب کوم خبره وکړه تا ولې یوه دعا په حدیث سره ثابته ده هغه هم انفرادي اجتماعي نشته مخبون قبلې ته اړه په ګور د مخ قبلې ته واړوي پورې د ما سره د ما چپ د دې ما دغه وکنه کدا دي ثابته په خبره خلاص يعني وش تاغ خبره وكل يعني هذا تا خبره حقیقت لري هو نري ام كلام بدايه والله خلاص درې دعاګانې نسته اجتماعي دعاوې نسته انفرادي دي یوازې به مخ قبلې ته او دا د دې ثابت کړي که دوی دا ثابته کړله بس د هغه د دې ثابت کړي موږ بیا دا ور ثابت کړو چې درې دعاوې شته مخ به قبر ته نه اړې ته نه اړې قبر ته بیا اړې دا موږ په احادیثو ښکاره کوو او دا چې څوک وایي چې مخ به قبلې ته اړې دا د شریعت خلاف د مذهب خلاف خبره ده موږ به دا ور ثابتو دومره خبره بیا دا ده یوه دا مثلا کوم مسله بیا د فاتحې ده چې فاتحې کې درې دعاوې کول یا یوه دعا کول یا اجتماعي دعا کول هغه بیا موږ بیا ور ثابتو په دواړو مسلو بحث باشه ده ولې کوي دوې موضوع ولې کوي یوه د دفن وروسته دعا ده یوه د هدیرې وروسته د فاتحې کې دعا ده دواړې ولې اوله ورځ ما ته په دې باندې بحث کوو ګډوډۍ مسله جوړوي بحث شروع کړي خپل په کتابو کې مشفاس ولا خپل په کتاب کې مولوي صاحب شفا ده خپل په کتاب کې د شفا ده ادارې په دستار ایسته ګډوډي مولوي صاحب زه یو خبره کوم یو خبره پر هغه بحث سره وکړي د ډیره پرځه او خپل ورځ ته هغه مسله ده معلومات